په سپین بولدک چمن کې نښته د کندهار والي وایان وایي پاکستانیانو پیل کړه. سلام ستړي مه شئ، پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د کندهار د والي وایان محمود اعظم له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې د سپین بولدک چمن دروازه کې د تېرې ورځې نښته لومړی د پاکستاني ځواکونو له لوري پیل شوې ده. هغه که څه هم په دې نښته کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه کره شمېر نه ښیي، خو زیاتوي چې دواړو خواو ته یو شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. اعظم وایي افغان لوري ته 2 یا 3 ملکیان ټپیان شوي دي. نوموړی وایي د یادې نښتې د لامل په اړه څېړنې پیل شوي او هڅه کیږي چې په راتلونکي کې د تکرار مخه ونیول شي، او په وینا یې چې اوس وضعیت عادي شوی دی. په ورته وخت کې د پاکستان پوځ 13 ورځ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې ملیشو یې د جګړې اراده نه لرله او هڅه یې کړې چې د نښتې پر مهال چاته مرګ ژوبله ونه وړي. په دې خبرپاڼه کې لیکل شوي چې د اسلامي امارت یوه سرحدي سرتیري د سپین بولدک چمن دروازه کې ډزې کړې او د یوه 12 کلن ماشوم په ګډون یې 2 کسان وژلي دي. د پاکستان پوځ د پېښه نه مسؤلانه بللې او د اسلامي امارت له چارواکو یې غوښتي چې عامل یې ور وسپاري. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شنونکي وایي د دغه ډول نښتو دوام به د دواړو هېوادونو ترمنځ شته ستونزې نورې هم زیاتې کړي. د سیاسي چارو شنونکی سید شفیق الله سعادت وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ شته ستونزې باید له ډیپلوماټیکو لارو حل شي. هغه زیاتوي چې څو لاملونه دي چې کله پاکستاني ځواکونه له افغانانو سره ناوړه چلند کوي او دا په افغانانو کې د ملي حس را ژوندی کوي او د نښتې لامل کیږي. ځینې وخت د ورن فرضي کرښه ستونزې جوړوي چې باید له ډیپلوماټیکو لارو حل شي. د یادونه ده چې 2 ورځې وړاندې هم په تورخم کې د پاکستان او اسلامي امارت ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه چې په پایله کې پاکستان 9 ورځې یاده لاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړله.